د افغانستان بانک چارواکو د تیر یو کال لاسته راوړنې او فعالیتونه له رسنیو سره شریک کړل. د دې بانک چارواکي وایي د تیر په پرتله سږ کال د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی. د یاد بانک مرستیال شریف الله خالد پر وینا هم دا تیر کال 4 میلیارډ 818 میلیونه او 802,000 افغانۍ مندرس بانک نوټونه د هغه په خبره سوځول شوي، مګر زیاتوي په مقابل کې 40 میلیارډ او 512 نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې شوي دي. هغه د بانکونو په شتمنۍ کې زیاتوالی د ګټې په برخه کې د 3.4 میلیارډ افغانۍ او د سرمایې په برخه کې د 3 میلیارډ افغانۍ زیاتوالی ترخوا 14,000 شرکتونو ته د اسلامي مالی تمویلاتو ورکول او یو شمېر نور فعالیتونه د تیر کال غوره لاسته راوړنې یادې کړې. په تیر کال کې د افغانستان په بانکي سکتور کې مهم مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي. د بانکونو شتمنۍ کې نږدې 15 میلیارډ افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه د ګټې برخه کې 3.4 میلیارډ افغانۍ او د سرمایه برخه کې 3 میلیارډ افغانۍ زیاتې شوي دي. شاوخوا 14,000 کسانو او شرکتونو ته اسلامي تمویلات ورکړل شوي دي او له سوداګریزو بانکونو سره د مشتریانو 22 میلیارډ افغانۍ بانکي تضمینونه هم د اجرا وړ ګرځېدلي. همدارنګه خلکو ته ورکړل شوي اسلامي تمویلات د تیر کال په پرتله 1.8% زیات شوي چې دا د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره یو مثبت پرمختګ بلل کیږي. د یادونې وړ دی چې یوازې په وروستیو 3 میاشتو کې د خلکو له لورې په بانکونو کې امانتونه 2.9 میلیارډ افغانۍ زیات شوي چې دا پر بانکي سکتور د خلکو د اعتماد ښکارونه کوي. دغه بانک مسؤلین وایي اوس مهال د هیواد په بانکي سیستم د عامو خلکو باور زیات شوی او په همدې لړ کې د تیر په پرتله بانکونو کې د خلکو امانتونه 2.9 میلیارډ افغانۍ زیات شوي دي. افغانستان بانک چارواکي زیاتوي له هرې ممکنې لارې په استفادې زیار ګالي چې د افغانۍ ارزښت د سیمې او نړۍ د اسعارو پر وړاندې لا لوړ کړي. د یادونې وړ ده چې په دې پروګرام کې د یاد بانک د بیلابیلو برخو یو شمېر مسؤلینو هم ملت او رسنیو ته د تیر یو کال لاسته راوړنې وړاندې کړي.